ټلیفون ملګري در سره ونه کړه. نو درنو لیدونکو په شعر کې چې دا هره شپه موږ غږیږو جوړښت مهم دی، مطلب، پیغام او تصویر پکښې که مهم دی چې موږ یې وړاندې کوو. یوازې د دې دپاره نه چې موږ خپل ځان خوشحاله کړو چې ما شعر ولیکئ، زه غزل لیکم. السلام علیکم. وعلیکم. محمد عاطف شینواری د هلمند ولایت نه تاسو ته ښاغلی شینواری ښه راغلاست. خدای مو راوله. څه مو راوړي دي پښتو ادب ادارې ته؟ یو څلوریزه به درته ووایم. په مینه یې اورو ښاغلی شینواری. وایي ته چې ما ته نصیحت کوې اخونده، اوهو خبر نه وي د پاسته بازیلو خونده. وایي شکر خوب د هغه دی چې به هېر نه کړم چې بنګړي پکې پراته وي تر مړونده. مننه. سلامونه وړاندې کوم د پښتو تلویزیون ناوریدونکو تاسې ټولو ته. ژوندی اوسئ ښاغلی شینواری، ښه شپه ولرئ. الله مومن پر لوی چشتن مو سپارم. مننه له ښایسته بیتونو څخه مو. نو درنو لیدونکو بیا هم بله اړیکه لرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې د چشتن لوی مهرباني ده له بده مرغه چې ستاسو اړیکه بیا هم پرې شوله. نو شعر چې دی درنو لیدونکو هسې نه جوړېږي، د زړه په وینو لیکل کېږي، خو هغه شعر چې مطلب ولري، پیغام ولري، یو تش شعارونه نه وي. دا که موږ په دې ځان خطابات سو چې فقط زه دا لیکم هغه مې لیکلي دي، دا موږ خپل ځان ترې ایستلی دي. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام. ښه راغلاست ښاغلی، خدای مو راوله. له بده مرغه چې له بهارت څخه د دې ورور اړیکه پرې سوله، دوی ونه توانېدل چې کوم څه موږ ته راوړاندې کړي، موږ ته یې راواوروي، اړیکه یې پرې سوه، ټلیفون ورسره یاري ونه کړه. نو درنو لیدونکو بیا هم اړیکې ته ورځو. السلام علیکم. له بده مرغه چې دوی د اړیکې هم ستونزې دي، بار بار د دوی اړیکه پرې کېږي، ګڼې اړیکې د دوی وش کېږي پرې سي. نو درنو لیدونکو که شعر لیکئ په شعر کښې ډېر غور پکار دی. یوازې تش خبرې که موږ راواخلو هغه شعر نه دی. ادب چې دی پر دوو برخو ویشل کېږي، یو منظوم ادب دی، شعر دی، په هغه کې ډېر ډولونه دي، بیا ژانرونه دي، جوړښتونه، مختلف جوړښتونه لري، او بل نثر دی. په نثر کې هم درنو لیدونکو کیسې، ناولونه، رومانونه، ادبي ټوټې، مقالې، دا ټول راپورتاژ په شمول دا نثر دی. درنو لیدونکو ډېرې کیسې موږ په ټولنه کې لرو، ډېر څه موږ لرو. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه جوړې؟ د چشتن لوی مهرباني ده ښاغلی، دا خوږ نوم دې راته واخله او پښتو ادبي ادارې ته څه راوړي دي؟ نوم مې مقدار دی او یو شعر مې ارشاد ښاغلی مرداد ارشاد ستاسو شعر اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. وګوره هلکه ته فکر ورته وکړه، ونې څنګه پاکې دي، ونې څومره پاکې دي، پاڼې یې پاڼې یې زیبناکې دي، ګلان ګوره صفا دي ټول، ګلان ګوره صفا دي ټول، څومره خوشنما دي ټول، څومره خوشنما دي ټول، وګوره مرغۍ ښکلې. اورې ښاغلی مرداد؟ مننه ښاغلی مرداد. بیا هم هغه ډېر پخواني وختونه موږ ته رایاد کړله، کله چې موږ به په لومړنیو ټولګیو کې همدغه ترانې به مو
تر غوږ کېدلې اورېدلې مې وې وګوره هلکه ته فکر ورته وکړه ته ونې څومره پاکې دي پاڼې یې زیرناکې دي وګوره مرغۍ ښکلي برېښې د پاکۍ ښکلي او دغسې دا موږ ډېر هغه چې په لومړي ټولګي کې موږ وو دغه به مو اورېدل دا د هغه وخت ترانې وې زموږ د ماشومتوب ترانې وې د ماشومانو لپاره د ماشومانو ترانې د ماشومانو ادبیات بیل د ماشومانو لپاره بیل څه لیکل کېږي د زده کړې لپاره د ماشومانو زده کړه بیا بیله هغه زده کړه چې لویان کولی شي هغه زده کړه بیا خو د ښاغلی مرداد هم لا ماشوم مننه بیا هم د ښاغلي مرداد څخه چې دوی یو هغه د پخوانیو شعرونو څخه موږ ته څه راواورول چې هغه ماشومتوب یې موږ ته رعایت کړي نو درنو لیدونکو دا د غلو حرکت دویمه بېلګه مې وړاندې کوله ومو نسو کولی چې د وخت له د ډېر کمښت له وجې تاسو ته همدا بېلګه دویمه بېلګه وړاندې کړم نو سبا به السلام علیکم راتلونکي خپرونه باندې به پر دې باندې بیا هم په مفصل ډول یعنې ډېر په تفصیل سره به غږېږو په هر حرکت باندې درنو لیدونکو څه چې وړاندې کوو هر څه د زده کړې په ډول که چیرې تاسو څه وړاندې کوئ هغه هم درنو لیدونکو کوم جوړښتونو کې کومه کمزوري وي نیمګړتیاوې موږ ته راوړاندې کوئ موږ هم سوکه سوکه یوازې پر دې باندې نه چې موږ شعر ته مخه کړو د ادبیاتو نور اړخونه هم باید وڅېړل شي ویې څېړو لکه کیسې رومانونه ناولونه ټوټې او راپورتاژونه مقالې پر ډېر ټولو باندې وغږېږو السلام علیکم الله بده مرغه چې دوی اړیکه پرېښوله نو ادب یوازې په شعر پورې نه دی تړلی چې موږ شعر ته مخه کړو ډېر پراخ دي د یوې ټولنې هره ټولنه درنو لیدونکو ځانګړي ادبیات لري په زړه پورې خو دا په لومړي ځل کې چې موږ پر دې غږېږو چې تر څو د دغه لومړنیو اوایلو تر دې راووځو چې موږ د شعر کم جوړښتونه چې دي دغه جوړښتونه ښه وپېژنو بیا به نور ته هم مخه کړو نور د دې تر السلام علیکم د چشتنلوی مهرباني ده لا بده مرغه چې د دوی اړیکه هم پرېښوله دا په دې باندې چې دې سره د یو شمېر لیدونکو ډېره مینه وي ځکه چې دوی هغه شعر چې دی د احساساتو د راپارولو یو قوه ده یو ټولنه د جوړښت پر مخ وړلی سي خو شعر واقعي شعر وي شاعر هغه څوک دی چې مثلا یو ټولنه د ترقۍ پر لور باندې د ویښتابه پر لور باندې وړلی سي چې دی د یوې ټولنې دپاره شعر ولیکي د ولسونو دپاره د خلکو دپاره یې ولیکي هڅه وکړي کوښښ وکړي نو موږ به پر نور اړخونو باندې هم غږېږو السلام علیکم وعلیکم السلام زه جانان د نیمروز سره ستاسو په تماس کې یم زه د پښتو تلویزیون ټولو کارمندانو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام ښاغلی جانان نو څه لرئ چې درنو لیدونکو ته یې هم ور واوروئ یو دوی پارچې شعر دی دغه به زه تاسو ته اوس ووایم ارشاد یې ښاغلی جانان آیا ورو په مینه دنیادار که مستغني په سی مزار دی اوهو دنیادار که مستغني په سی مزار دی هنرمند سره ګنګ د خپل هنر دی اوهو حکیمه وایي چې زه یم په جهان کې اوهو پیدا کړی پیدا کړی خدای د سر له پاسه سر دی علا سر د پاسه سر دی او دا یو بله پارچه شعر دی دا به هم زه تاسو ته ووایم ارشاد یې په مینه اورو ښاغلی جانان ستا د غم په جنګ یم ای جانانه ستا د غم سره د زړه په وینو رنګ یم ای جانانه ستا د مینې په دولت مې زړه باچا دی ستا د مینې په دولت مې زړه باچا دی په ظاهره کې د ملنګ یم ای جانانه په ظاهره کې ملنګ یم ای جانان ژوندی اوسې ښه شپه ولرئ پر لوی چټن مو سپارم ښاغلی جانان الله دې مل په
هماخامخه ژوندي اوسئ سرلوړي اوسئ. نو درنو لیدونکو نن د وخت د کمښت له وجې ومې نسو کولی چې تاسو ته د کاپیه پر دغه عیب باندې پر دغه چې غلو نومېدل مخکې مو تعریف کړله په پوره ډول باندې بحث وشي. د وخت د کمښت له وجې دا بحث بلې شپې ته پاتېږي. نو درنو لیدونکو تر سبا چې بیا یو ځل زه له خپلو تخنیکي همکارانو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. ما او تخنیکي همکارانو ته مو راکړي پر همدې ځای اجازه. د خدای په امان ژوندي اوسئ، ښه شپه ولرئ. الله مو مل. زدا ہاسی دیوانا مجنون چاکرم لروا جلار سوما بیرون چاکرم لروا جلار سوما بیرون چاکرم पोहे गमछे दाचार पामा सुकाय न पोहे गमछे दाचार पामा सुकाय लेवने दख्पर निगाह पा अफसुन चाकलम लेवने दख्पल निगाह पा अफसुन चाकलम लरवा जलार सोमा बीरुन चाकलम लरवा जलार सोमा बीरुन चाकलम मिस्टर के काम बन कुमा कमजादा